अस्सलाम वालेकुम څنګه واحده بدرنګ خیمه اړو دا وینا کنه مړه خواشه بل ورځ را سره ملو شوې قسم دې داسې خوشاله ام کنه ما ویل چې بس ما هر څه لیدل نو ته راځې چې لازم تاسو کره درځم وایي نو زه به تا نه دا تمې کوم چې ته ماله سروړې ظالمه زه به کوشش کوم چې زه تاله درکم زه به تا نه غواړم الله دې نه کي مړه خامخا زه به په تمې لازمي راشه نه زما سم نه دي پکار زما ته پکار والله چې دومره انتظار دې زما کولی که نه ما به دله د اسمان نه ستوري راکوز کړی وې د ځمکې نه به مې دله لاندې خړېړي رایستي وې الله دې په قهر اخته که زړه دې رانه په هغه د یارې نه مې هغه موبایل هم کټ کړ زه مړې ښه دې وکړله دا چا سره ډرتې دي لږ خو د ما نه تپوس کوه که نه بیا خبرې کوه ولې ته زما د نیا مېړې څه چې زه به تا نه د هرې خبرې تپوس کوم کو د نیا میړه کې مې او کو خپل میړه کې مې به صرف خالي رشته را سره وکړی او د خپل خاندان مې کوي مړې او دا خبرې نشته دی ښه زه اخو هم خوشحال یم دې خو هم خوشحال یم نه مې تا سره مینه کړو نه کوم دا زه خپل زړګي سره لګیم ما به ترین کړو خبرې مې ورسره کولې زړګی بدله ګوره زه د دې دنیا نه ورک کمه تا به روک کي ورته مې ستا شکایت کړی دی ښه دې کړي دي مړې نازکې دې همالته یو نوی رسټورنټ وتی دی ولاړ به شو جوس به هم پکې وڅکو پیپسي کوله به هم پکې وڅکو سم خوند به وکړي تا سره خو پیسې نشتې خوار پړه که نه تو په ما دا سوچ کې ماله مور را کړي دي غوړي پې راوړه په هغې باندې به در باندې وخورم که نه تا خدای دې نه کې الله دې نه کې ستا مور به پته مې چې دا به غوړي روړي مونږ به پکې کټ پیسه هم سیکو زه به هغه پیسوګانو ته لاس نیسم مړه خیر دی سوال درته کوم منت درته کوم زما د ډېرې مودې نه سم ارمان دی ځیم چې ما سره به کومه یوه جینۍ رسټورنټ ته لاړه شي او پیپسي کوله پې وڅکم ښه ته پاسه لکه هر چاته ته په لارو کوڅو کې ودرېږې چې کومه جینۍ به لاړه شي نه دا لږ خو دغه عادت یي نو دا لږ خو دا عادت یي یوازې زما خو نه دی ښه ته ماته وایې چې زه تا سره مینه کوم ښه ده چې مینه مې در سره نه ده کړې ته خو د هر چا خانې نه مړې نه مړې که ما مینه کولې نو ما به تا سره نه کولې که ما دغه شانتې یارانې دوستانې کولې نو ما به تا سره نه کولې بیا به زما دپاره ډېر څوک چې کومه دی نو دغه کېدلی میلاوېدلی به بیا زما دپاره ډېر څوک به میلاوېدلی ښه او که نه نازکې ښه ده چې دې راته په دې خپله خوله باندې وویلې نو ولې د بل چا په خولې درته ووایم څه د غوړو پیسې به دغه شان راپټوم د غوړو پیسې به راپټوم او تا جنکو به یې خورې نه په جنکونو سره پتا به خورم په مې مه خوره مهرباني شکر الحمدلله زه سنټر ته تللی شم ګړګړې ته اولی شم له 100 روپۍ ګټل وایي السلام علیکم څنګه یې سنټر ته درپسې دا څوک دي دا لیونی دي زموږ د کلي وایي دا زما غبرکوټ ورور هم پکاڼې ویشتو هله خواشه مړې دا خو رانه نفرت کوي ته خو رانه کم از کم مه کوه که نه مسلمان یم هم انسان یم هم خیر دی دوا به درته کوم خیرې به هم درته کومه وی راشه ماما زوی د لیونی دی څنګه ساده دی یو خبره ته وکړم که نه بریک وکړه زما په ټوپي ملاقات کوم ودرې د دنیا جنکۍ را پسې مړې کېږي الله دې نه کي زه خو تا هغې پسې خاندم لیوني په لیوني ولګي درېشو ډکې دي دا په ده پسې مړی شوي دي ما سره ګپ لګو شکونه خواشه ښه دا به صحیح ده زه به هم د سره نور ګپ لګوم صحیح ده دا به د منځ نه ایسته وباسو ما دا به خپل منځ کې ګپ لګو کار څه وایو جینۍ ته به راته نور غوږ نه ږدي دا خو په رښتیا شو ما سره ټوکې کوي نو دا خو دکه لیونټارې دي زه اوس تا سره مینه نه کوم دې په خپله خوله باندې ویل چې ګپ مې درسره لګوم مې خواشه لس واله چرګوټي رنګارنګه خواشه مخکې له مې مه راځه دا اوس مې جینۍ تا ته مې خبره کړه دا خو لیونۍ دي په رښتیا باندې سنټر ته درلم خو ته نه ویلې ما چې کپړې مې تیار شو که تیارې نه شوې هغه مې داسې چل کړی دی تا مې په هغې باندې راله سلمه وکړه نو ما نه ایرو چې ته اوس شا په مخه باندې سلمه یادولو کو صرف مخې ته مې ښکلې غاړه راکړو لمن باندې مې رالو او پینټ پرتوګ ورلو که پېښ ولې که نه ښکلې راله جوړې که نه دا ګوره دا مې دله څونه ښکلې جوړې کړي کومه نیټ ریشه مې ورته لګولې خو هغه زما نه ایرو ما وي تا ډبل سیټ سلمه یاده کړې انشاءالله سبا نو بله ورځ به پسې راشه ښکلې فراک دی فراک مراک دې په شړقو لږه مړې ته ما سره چېرته چکر ووخه رسټورنټ ته به لاړ شو پیپسي کوله به در باندې وڅکمه مې خواته په خپله پیسې یو زم سیوانه بوتل یو مور راله پیسې راکړي دي غوړو دپاره ټولې په تا باندې شیندمه داسې در باندې لیدو ما 80 روپۍ ورکړي وی خوړو پیکټ وړه په 1500 روپۍ دی او تاسو 80 روپۍ دي ته ما په دې هوټل ته بوځې په ما به څه وخورې زه به په تا داسې وشیندم
داسې به در باندې وشیندم دی په ما زرو نه په مالکونه شینده او کروډونه شینده لرې شه بوتار دې ورک شه دا څنګه چل دی دا به تاسو کښېنئ خدایه پاکه دا زه دې کمې زندګۍ ته پاتې کړم نه د هغه جان شوم نه د دې جان شوم خیرې به درته کوم او ځان ته دمو که چرمس دې خوشي ځه دعا وکړه ویم ګټ ګټ خیر را پس وکې مرچ په جانې ماس کې زه پاک پروردګاره ملکان کا چې زما په شانتې زه په قهر د مولا اخته شي چې هلکانم شستانه بخیو ستا په شان بنیو خاره خو لګي چې قرقره دې په ځان پسې راغله ځان کرے فوټه کې رضانه والے ځواني مرچ کې بی دماغ نه خراب په دغه پرشا لیوان نو تم لیوانې بیچاره زر زر د مینې محبت خبرې شروع کړې مړه څه ناجایزه خبرې دې وکړو هغه لیوانې دې په دې نه دي من کولی چې ځان نه لګو یو ماته ویلي چې تاسو کړه مورم نه او بلی مور چې د ابل ورځ بیلې ورګه هغه تروزوی کو ترسوی د یادو وي اغوی به راځي زما مور خو العالم چې ده اخو دولتونه لیکنې کړې خو زما زړه ته خو نه ګوري چې مینه چېرته کوم چېرته نه کوم راځه زموږ په قسمت کې مینې محبت نشته راځه یا ستا نصیب دو یا زما نصیب د غټ کاڼي رالو ته په خپل تندي وخو زه په خپل زه ظالمې چې راته یم سنټر ته راځه نو ټوله څه ګړګړي چل خو به ایزده کې که نه د سلمي ستارې چل به ایزده کې څه کېده راواله خو به کې که نه امداد یم سبا انشاءالله کور ته به زما سره به یو په لاره باندې ملګري او بل بس د کلي خو دغه ماحول دی کېد او راواله او څه دې وکړل او اخ باشو دیخ باشو تاویلو ماویلو اوښ وړو بې ما وکړم چې پولیس لاړه شم واپس راشم نو ټول بس بیا خوشي ناست ورته راشه ما زه به تا سره واحد خبرې السلام علیکم وعلیکم السلام وی ملک صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ماشاءالله ماشاءالله چشم بدور ښکلې ښکارمه ښکلې ولې نه ښکارې خو ماشاءالله نن خو د ځان سره بله مرغۍ هم را روانه کړې دا مېلمنه څوک بله مرغۍ را روانه کړې ده واقعي خبره ده زه به د لیونیانو نه څه ګیله وکړم چې هغه روغ راته لیوني شي که نه نو لیوني خو اصل لیوني دي نو ته خو ملک یادېږي که نه چې جینۍ ته په ځان باندې پوه نه شوې چې نوې مرغۍ دې را روانه کړې یو پوټي ملک صاحب تاسو سره دا خبرې خوند نه کوي ماشاءالله خو مې ورسره ووایې که نه د خدای تعالی نیکبخت یې ولې دا څه بده خبره خو نه ده ای چینې دا کاکا څوک دا ملک صاحب دی زمونږ د کلي خو کاکا وی ولې ملک صاحب زړه نه لري او څه کنځل خو مې راته ونه کړ توبه خدایه توبه دا کمې زمانې ستا ښځه زه ډېره ښه پېژنم در به شم شکایت به ورته وکړم په ارام شو ګوري بس تاسو خو د شکایتونو چل درځي زر به شکایت را باندې وکړئ خود به شکایت کو نو آخر ولې ته وایې خلک تپوس پوښتنو کې چې څوک ته ملګري دي دا مېلمانه ده درکره خو واه ماشاءالله ماشاءالله به دغه خبرې دې زده دي دا خو سنت طریقه ده چې یو څیز دې ښکلي ولید ماشاءالله به ورته ووایې چې نه نظره نه شي او ستا خو بیا نظر لګي نظر تا ته پته نه لګي دا حق دی دا چې کوم دی اوښ وي کټوې ته رسوي او انسان چې کوم دی قبر ته رسوي تا خو ټول قبر ته په دغه سترګو باندې ورسول تمانچه دې هسې په ډوډو کړي یو کس دې پې ونه ویشته نو یم کس راته خیر کس چې دس دې وباسم دغه پکې چارجر پکې نه صرف پکې د وږي توکه ورکړي نو یم تاسو سر بډر کوه که کوم سړی د مخ نه لرکول غواړي چې په نیمه شپه تاسو ته دی عالم تر مخ نه لر شه دا پوره ده دغه شان دی ښځه لاړم د سړیه سلام علیکم وعلیکم السلام اوس لکه مړس په سر دن نه کو ته به کو پیچک په لګیدلې داسې داسې خرخارې دې په ځان پسې راولي ته ځواني مرګ دي شي دا بوډاګان نن سبا ځانونه شو راځه ځانونه یې شرمولي دماغ یې راله خراب کړ ما تا ته څه خبره کوله ما یو پوټی راشه هغه واحد له مې ګړې ارسه اخیستې دي ما یې چې وله ورکړي راځي خر چې د خره کمې غوږې د پرېښول ملک صاحب ما سره د ورکوټوالي دا تصویر شته کله چې زما مور مړه شوه زما د مور د جنازې سره دا سم رک شوی دی دا هغه د مرګ په ورځ تصویر دی ماشاءالله ماشاءالله دا خو ډېر مزېدار دی ته بېغمه شه دا تصویر به ما ته راولېږي وټساپ باندې او زه به یې ورکړم په دغه کې زما ډېر ملګري دي دغه دي خو الله به خیر وکړي که دا رور مې پیدا شو ملک صاحب زه به ستاسو ډېره مننه کوم ما درته ووایي که نه ته تسلي ساته زما چې څومره کوشش کېږي زه به خپل بھرپور کوشش کوم چې انشاءالله ستا ورور تا ته واپس میلو شي زه کلته خو زما د ماما کور کې ځای نشته مامي روزانه جګړې د سنټر دغه ال د تاسو به نن کولاوه هم سبا کولاوه هم پته نه لګي چې تاسو ته څه قصه ما خو جوړه تا ته ویلي دي مخکې منازه کې ګوره لاس چې مات شي نو وي غاړې له راځي زما دروازه تا ته هر ټیم کولاو ده په نیمه شپه هم راتلی شي نو زه به په دروازو څوکم ماله کار راکې کار دله انشاءالله چې بېغمه شه کار به وشي زه ډېر په منډه تړلو کې یم څه وکړم پردی لاندې مې په سر اخیستي د ما په سر خو 200 غمونه دي
زما د لانجه تاسو هیڅ کله هم په سر وانه غستا داسې په کلي کې نورې تور سرې هم ناستې دي په کورونو نو ما وایي زه به هغوی ته هم کار ښیم او خپله هم خو کوم زه مرګ ته هم تیار یم د خدای تعالی نیکبخت یې ته زما د زړه نه څه خبرې خو زما د زړه نه پروټسټیټ وتی شو اوس وختي به مې راته وښکوې نه نه پروټسټیټ دې مو باسې ځکه چې زما د پروټسټیټو هلک شته او بل مې دا خبره کوله چې ملک صاحب څومره زر کېدی شي نو دا سنټر هم کول اوکې انشاءالله چې زه ستا دپاره پوره کوشش کوم نوم مې ګوره هسې مرچکې دی خو نور ګوره د رسګولې نه خوږ یم هغه ما ته پته ده ما ته چا ویلي وو نور که څه ضرورت یې پیسو میسو ته ضرورت یې چې درکړم دله نه چې پیسې خو راسره شته مهرباني خوشحاله اوسې صحیح او ده. د پیسو احسان بیا زه نشم پوره کولی صحیح ده خو نور که څه مسله هم درته وي نو ما ته ویلې بس دا کار کوم راله وکړه دا زما د بېغمه شه دا بدله وکړم صحیح ده خو د ځان خیال ساته یوازې صحیح ده مه د تاسو. ځان سره څوک ماشوم څوک بوځه صحیح ده په مخ هم ښه د زړه پروټسټیټ دا پروټسټیټ په تو باسې خواره خوشي تشیه رښتیا خبره ده خلک مشرانو ته د زړه خبرې وکړي نو مشران کشرانو ته شاباسي او ښه خبره وکړي خو زموږ دا مشران نن سبا په بله بله روان دي د زړه پروټسټیټ ته روک شه بوټیم ټولو کرو صحیح به هم کرلې وي او جو سیم وکړه هسې څونه بیدار به دی له نور پکاري 500 بوټي خو به لګي په هغه غاړه باندې نه 500 لږ نه دي نه 500 ډېر دي ډېر بوټي صحیح بوټي 500 نه چې 700 به راوړو سیوا دي خیر دې څه دغه نه کوي صحیح ده خو صحیح و دغه که دا بیا ګوره یوه راښي السلام علیکم وعلیکم سلام تاسو سره زما یو خبره ده هغه زه تاسو ورشه زه درته موجه ته ځئ وایه آرډر کوه اډرونه خو ډېر ما تاسو ته وکړل هغه کم پوره شو خو نن درته سوال کوم نن جولې مې راوړې ده او تاسو ته منت کوم ما ته سوالونه مه کوه ما ولې ګناهګار یم ولې مې ملامته کوې خپل ضمیر ته زما رور ته ورکوټوالې روک شوی دی او ما یو که تاسو زما د رور معلومات وکړو نو ستاسو په ما غټ احسان وي زه به ستا دا احسان هېڅ کله بېر نه کړم ملک صاحب نه نو هغه خو صحیح ده زه به دله په اخبار کې ورکړم نور چې څه ملګري په سوشل میډیا پر هغه باندې نو اوس ستا رور څه واته پته څه معلوم نه ده چې کم دی دی سلام علیکم نو څنګه وروره ښه یې یس خدای پاکه دا څه په کوم مخلوق باندې وړي دا خو راته خلیعي مخلوق کاري کو څنګه چې ویم دا کم ځای نو نه نو دلته چا که راغلی وي کو څنګه چل دی یس راځه ویم کوچی را سره سکي نو دا سړی خو ما ته څه لیکه دا انګریز دی تاسو انګلیش کې خبرې کوي ښه 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 دې تا ته وایي چې څنګه یې ښې څنګه چل دی دا کم دی نه راغلی نو دی وایي چې امریکې نه راغلی ما امریکې نه خو راغلی خو مونږه غرب نه کړي ځان سره دی ده کې دا چا که راغلی د چا مېلمه دی څوک دی امریکا کې اور لګېدلی دا یې نه دلته پاکستان ته را تښتېدلی دی نو هلته خو دا ملک تباه برباد کړو اوس دلته موږ ته اور کوئ یس اوس تاسو ته پاکستان تباه کوم چې بس غرق شي ښه ځه ځه ورځه ځه په مخه دې خر اوکې ورګه انګريزه خبره ته کوم دا امریکای نه راغلی دی که دا امریکې دا ته نه- پېژنې نو ګوره ته بې ایمانه انسان خو به دی که نه او انګریزان ټول بې ایمانې په خپل دې ځان د اور نه بچ کړی او ده ته وګوره مړه بیا دې وردېږه کړی دا دې په ګټو سېدلې ته خو د سر څه سړی ویم زه خو یې په ژبه نه پوهېږم په خپله ژبه کې ورته څه ووایه څه بله بله ورته نو سکارا is Kara یس is the dozen people is female is the bloody fool نو ایپل she is the هلکه fuck you baby زه خو وایم راځه چې وزې ته بوځو ورته به پې ښه ختم وکړو د صوباړو یاره بېغمه شغم مه کوه دا زور انګریز ته بوزو دا زور انګریز ته بوزو را دا زور انګریز دی دا خو ویل د انګریزان دي دا یو خو سره سوډانو او دا بل د امریکې و هلکه موږ ته خلاص که راشه ځان سره یې کړو بس موږ د دې او ته مې چې تیار لیدلې ډېر دا چې دا سترګې مې راباندې خوږېږي بس زه د انډیا په دې فلمونو کې کار کوم او په د راځې خو پته نه لګي ډېر وخت په سینما لوبېدلم کېدای شي چې ته د سینما په ښه راځه ما سره دمه نه کې دمه نه چای به رامونه سکې تیارې نور مې سي اوس زه خوش یم بل وخت به راماندې اوس کم ځه زه صحیح ده لکه